احمد مسعود وایي موږ د جلا حکومت د جوړولو په لور روان یو. د 3 کالو وروسته له هغه چې طالبان په واک کې دي او نړیوالې ټولنې د دې ډلې رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د جلا حکومت د جوړولو لپاره حرکت پیل شوی دی. مسعود وویل چې د دې هدف ترلاسه کول ډېر وختي و او ټینګار یې وکړ چې دې هدف ته د رسېدو لپاره پراخ اجماع ته اړتیا ده. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود طالبانو د امریکا په پیسو جهادي ښوونځي جوړوي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ANRF مشر احمد مسعود په یوې تازه مرکه کې ویلي چې طالبانو د امریکا په مالي مرسته جهادي مکتب جوړوي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې NRF پر افغان سیاسي، نظامي او مدني فعالانو غږ کړی چې د افغانستان د اشغال او استبداد څخه د ژغورلو او د ازادۍ او عدالت د ترلاسه کولو لپاره خپل صفتونه پیاوړي کړي. د ملي مقاومت جبهې مشر چې له امریکا خبریال شان راین سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د مالي مرستو دوام به خطرناکه پایلې ولري. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.